سره د دغه سیمې د اونشل ګوند او یو غړی او د سیاسي اتحاد مشر ایاز وزیر ملګری شوی دا پروګرام کې. ایاز وزیر سے په خیر علي مهرباني رحمان بني دی صاحب. لګ په لنډ ټوک کې اول خدای راته وایي چې د چلغوزو دا مسله چرته جوړه شو څنګه دا ځل د چلغوزو مسله خو د دې ځای نه جوړه شوله چې دا خو لکه هر کال مونږ اوپن مارکیټ کې خرڅوي. اوس دلته ایګری پارک حکومت جوړ کړی دی. مخکې راته و چې دا د کریډور یو برانچ دی. نو اوس هغه کې یو ټیکادار د اکشنولای دی په خپل باندې پنجابی دی. نو ویایي چې هغه چې کوم ریټ تاسو ته درکوي په ریټ باندې به تاسو مشترکوي دا چلغوزي. نو دا خلک ورته وایي چې دا د ډرای فروټ دی، دا خشک میوه ده. مطلب دا دی چې موږ اوپن مارکیټ ته وړي چې په کوم مارکیټ کې موږ کوم ځای کې ریټ ملاوي شي. نو اصل مسله دا ده چې دوی موږ دا پابند کوي او مزای کوم چې ته به دا چلغوزي دلته خامخا راوړئ. ما سره ملګری شوی دی د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ښاغلی ظفر الاسلام خټک صاحب. ظفر الاسلام خټک صاحب سلیم شه خټک صاحب د چلغوزو دا بل مسله جوړه شوې دغه ځای بلا ورځ وشوي. خلک وایي چې په دې یو اګری پارک کې خو نه شو خرڅولی په یو ټیکدار دغه په خوخه ولې داسې شوي دي خټک صاحب؟ بله خبره دا دی چې حکومت چې د یو ایکر نه زیات کار باندې دا اګریکلچر پارک په نامه باندې ونه کې یو فیسیلیټي جوړ کړی دی. دا یو پبلک لپاره عوام مفاد لپاره عوام فائدې لپاره دا یو سټرکچر یا یو فیسیلیټي جوړ شوی دی. د حدود ولا د فیسیلیټي دی د کې څلور مین چې دی هغه فیسیلیټیز دی. یو دکانونه دي پکې، بل ګودامونه دي پکې، دریم نمبر باندې یو کولډ سټوریج دی پکې، او څلورم نمبر پاینټ پروسیسینګ پلانټ په دې کې. دا چې کوم خبرې کیږي یا کوم چې دا بالکل مس پرسپشن دی، مس دا خلکو دا څه خلک چې هغه نه غواړي چې ونه خلک سره کیو کی هغه دا پروپاګاندا یو قسم ته پلو کړی دا خبره بالکل دا څه دی نه. تاسو وایي چې خلک مس پرسپشن دی یا پروپاګاندا کوي چې دا ونه خلک ترقیونه کوي. دا ونه خلکو خپل ټرکونه کداغه ځای ترقی کیدي نو خرڅول به کنه معلومه په دغه اګری پارک کې وانه کې. خټک صاحب دا ولې نه کوي دا خلک تاسو په خیال بیا؟ دا خلک نه عوام نه دي، دا ګوره خلک داسې دي چې هغه سو ویسټډ انټرست دي. اډر کم خلک دي چې هغه مطلب دا نه غواړي چې د فیسیلیټي کم نه بشي. دویمه خبره دا دی ونه کې چلغوزا پیدا کیږي ډېر په کثیر مقدار باندې تقریبا 3900 سے 4000 میټرک ټن پورې هر کال په دې سوانا او ساوث وزیرستان کې دا چلغوزا پیدا کیږي. او البته په ساوث وزیرستان کې قیمت چې دی 1 کیلوګرام چلغوزه هغه تقریبا 1800 روپے 2000 روپیز پر کیلوګرام دی. خو دا چې پاکستان نورا ایسو ته ورسېلا ورته کراچۍ ته پیندې ته اسلامآباد نو دا تقریبا 4500 روپیز پر کیلوګرام شي. حکومت دا ضروری وشمارله چې دا فائدہ چې ملک نورا ایسو ته راسي نو په کار دغه چې دا د ونه لوکل خلکو ته دا شامل شي. نو یو داسې فیسیلیټي ورته جوړ کړه چې هغه کې پروسیسینګ کیږي او هغه پروسیسینګ نه پس په لوکل مارکیټ کې به د قیمت ونه کې نه د قیمت به 1800 کیجی پر کیجی نه به ورسي 4000 او 4500 پر کیجی ته به ورسي. نو حکومت دا یو خپل فیسیلیټي ورته جوړ کړي چې په دلته لوکل مارکیټ کې پروسس او خلکو ته دا فائدہ په لوکل ونه کې ورسي. از وزیر صاحب تاسو د پولیټیکل ایجنټ خبري ووریدي دا په ظاهر داسې معلومیږي چې د ځای خلکو د ګټې لپاره دا اګری پارک جوړ شوی دی. پولیټیکل ایجنټ صاحب نظر ډېر په معذرت سره وایم چې یو هفته کېږي چې زمونږ د مسله روانه ده. نو پولیټیکل ایجنټ دومره تکلیف نشي کړلی چې د ټانک نه وزیرستان ته خالی راشي. هلته اعتراض مونږ دا دی چې د اګری پارک هیڅ پالیسی نشته چې مونږ هلته مال وروړي چې په څو به خرڅېږي. نو کله خو دوی مونږ ته ووایي چې تاسو هلته راوړئ پرچې به درکوي چې د پرچې در سره وي د اګری پارک رسید در سره وي بیا به مخکې تاسو سپلای کوی شئ. نو هلته مونږ ورته وایي چې ته ګودامونه کې اے سی شته، په ګودامونو کې پنکې شته، هلته د بجلی سیستم نشته، هلته د بینک سیستم نشته، هلته د مکمل ریټ پته نه لګیږي. نو په پینډۍ په لاور کې چې دا ریټ تاسو وکړي هلته 1,20,000 باندې پورې خرڅېږي. نن زما زنن د وانه خبره درته کوم چې په 60-80 هزار باندې زما من خرڅېږي. نو دا مونږ دا وایي چې مونږ باندې دا پابندي نه لګاوي
چې فرد واحد دا یو سیز اخلي. ستا مطلب دا دی چې تاسو ته دا اجازه درکړل شي چې تاسو خپل مال که په پنډۍ کې خرڅوئ که په لاهور کې او که په اګری پارک واڼه کې، دا مطلب دی ستا؟ بالکل جی که په اګری پارک پالیسي واضح وي موږ ته په اګری پارک کې چې نو موږ د اګری پارک مخالف خو نه یو. ها خټک صاحب پالیسي هیڅ پته نه لري. سمه ده خټک صاحب د 2-3 پوینټونه ریس او 2-3 پوینټونه تاسو ریس کړو د جواب ته ما ولا واروا جی وایا موږ ان شاء الله العزیز سبا به ان شاء الله سره په تاسو کې درځات کی د ټول ریزرویشن به ختم شي چې موږ د کله هم په خبره ته مجبور کوو چې تاسو په کوم ریټ باندې دلته په لوکل چې کوم اګریکلچر پارک دی هغه کې د خپل چلغوزا خرڅ کړي دا چلغوزې چې کوم تراسي ولا یونټ کې دا چې کوم بدل ته بلو شوی دی هغه د سره کینی او هغه به د سره ریټ ډیټرمین کوي د کې به حکومت څه کار نه وي دا چې څومره میکسیمم ریټ هغه نه غواړي کار چې هغه د تملاو شي چې کوم جایز. خو خټک صاحب یو تاسو کوم چې یو بخای تاسو زما خبره یو تاسو وره د امریکای غونډه طاقتوره منډهي چې نړیواله کم دا یا د چین یا د نور دنیا هغه دا اختیار نه لري یا طاقت نه لري چې هغه په بازار کې ټول دکانداران وتړي خپل دکان د خلاص کې وي چې په ما خپل مال خرڅي یا به زمانه مال اخلي. نو دا خو بظاهر د نړیوال قانون خلاف ورزي د چې ګدار تاسو کې نه ولې د وخت وای چې هم په دبي خرڅي. نو خو دا خبره چې موږ یو ټیکدار څنګه کې نه ولې ها موږ پاکستان all leading newspaper چې هغه کې جنگ مشرق ایکسپریس او دا څنګه ټول leading newspaper ټول غټ شهرونه پېښور اسلام آباد کراچي او لاهور دې نمونږه اشتهار یو پرنا درې پرې ورکړې دي چې انټرسټډ پارټي چې دی اله راشي او موږ سره په دې پروسس کې سوال او کدا مثال کې د کوم کستا انلاین څه کولای کدا په انټرسټډ وا یا د کوم په انټرسټډ وا نو د اخبار اشتهارونه یو پرنا درې پرې موږ پاکستان all leading newspaper کې دا خبره شایع کړې ده نو د راغلي وته یا چې تاسو څه د راغلي لکه دا څه چې دا جایز ریټ ته آکا دلته ورته ملوي کې خو خاص کې ولن او کنه خرڅوي ولا د وایي چې ماته جایز ریټ نه ملوي نو دا بالکل اګریکلچر پارک وانه ته به ته راوړي او الته نو مثال کې تور پر دې چې کوم نیګوشیشن ورسره وکړي او هغه جایز ریټ دی وایي چې ماته نه ملوي بالکل دا وایي چې تاسو ورته دی وړي. عزیز وزیر صاحب بیا خو مسله ختم شو کنه عزیز وزیر صاحب جی نو چې دای مونږ آزاد دغه ته پرېږدو نو دوی پابندي په مونږ باندې ولا لګول چې اګری پارک د بیت لازم راوړي نو اګری پارک ته د دنه د تاسو کومه چې اګری پارک ته د الکتریسيټي ستا الته پنکی لګولې دی الته هیڅ لګول وخت کم دی. خټک صاحب د دې سوالونو جواب بس ورکوي. خټک صاحب دلته تاسو دا فیسیلیټیز نه دي ورکړي او هغه باندې خامخا ولې مجبور کوي چې اګری پارک راوړي. وزیر صاحب وخت کم دی. ما پهلا وا خبره درته وکړه چې ګوره دا څو کسان ویسټډ انټرست چې هغه وایي چې هغه میډل مینز دي او لوکل خلکو ته فائدہ ورکړي. نه خو دې خو تاسو کوي چې بجلی نشته دی. خټک صاحب دې خو تاسو کوي چې بجلی نشته ستا په اګری پارک کې. خو میډیا ته دا ځي ورکه په میډیا دا شو کې چې دا د پارک کمپلیټ وی بالکل بچل غوځیال ته درېمي په میډیا دا ور آزاد کو میډیا دا میډیا پرېګ دی. خټک صاحب او الته بجلی شته کنه. وزیر صاحب یو منټ جی خټک صاحب ما درته ویلا چې یو هغه 24/7 دلته بجلی اویلیبل وي مونږه ایکسپریس لاین ورکړی دی او اپینا او ان کیس بجلی کې څه مسله راشي یا څه د لوډ شیډینګ ولاوي چې هغه بالکل نیسیسري وي هغه سره مونږه دې جنریټر لګولې چې هغه به فورا ان کېږي نو بجلی به یو مسله نه خبره چې دې او دایته به دا فیسیلیټي چې کمپلیټ وي نو خټک صاحب ما سره وخت ختم شو خو زه یو عرض کولی شم او که تاسو وورئ څنګه چې عزیز وزیر صاحب وویل تاسو د پیښور نه یا اسلام آباد نه میډیا بوزئ او عزیز وزیر صاحب دې لاړ شي تاسو هم لاړ شئ چې دا مسله حل شي ځکه چې د لکونو خلک کور انغري چې دي هغه ساړه دي ځکه په کور کې دغه پیسې نشته دی او دې یو کال انتظار کړی دی هغه جی بالکل په کروڑونو نقصان کې زموږ د مازای کوم په کروڑونو برابر نقصان دی او د ځایوي اپنا څوک چې موږ فوج تلاړ چې هغه چې پولیټیکلی بند کړی دي پولیټیکل ایجنټ موږ ته وایي چې دا موږ نه بند کړی دا د فوج کا ایاز وزیر صاحب یو سکند چې موږ چاته ورشي ایاز وزیر صاحب یو سکند 15 سکند جی خټک صاحب تاسو ویل ما ته ویلا چې موږ پرون 25 صحافیان راغلي او ته مو په دې باندې ډیټیل بریفینګ او پریزنټیشن ورکړی دی هغه بیا موږ ته ریکوست وکړو چې موږ الته بوزو نو هغه به موږ ان شاء الله ډیر زر الته سمه ډیره مهرباني پولیټیکل ایجنټ جنوبي وزیرستان ظفر الاسلام خټک صاحب چې ماته موخره کړی وو زه تاسو هم شکریا ادا کوم عزیز وزیر صاحب تاسو د غزې سیاستدان او د غزې د حقوقو لپاره کار کوئ ډیر شکریا.